د ختیځ لبنیاتو دولتي فابریکه دغه فابریکه چې په خوا پکې زرګونه لیټره شیدې پروسس کېدې اوس مهالي چارې د سقوط سره مخامخ دي. دغه فابریکې مسؤلین وایي د شیدو د پروسس کچه یې له 2000 ته او د کارګرو شمیر یې هم له 25 تر 15 تنو ته راښکته شوی دی. دوی وایي پخوا یې شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کوچ، شړومبې، چکه او بېلابېل نور لبنیات تولیدول چې اوس یوازې شیدې، مستې، کوچ او پیروی تولیدوي. دوی وایي که حکومت یې د ملاتړ په موخه قراردادونه ورنکړي او د تولیداتو لپاره یې مناسب بازار برابر نشي، تر راتلونکي کاله به یې چارې په ټپه ودرېږي. دغه مشکلات چې د مونږ ورسره مخ یو د وچ شودو له امله زمونږ په مارکیټ باندې، زمونږ په تولید باندې، حتی زمونږ په کاریګرو مستقیما اغیز کړی دی. تاسو ته ویلی شم چې پخوا مونږ سره تقریبا تر 15 نفرو پورې دلته مستقیما دلته کار کولو. چېرته دا حالت دوام وکړي، شاید بل کال ته چې دی ختیځ لبنیات هم د خپل تولیدات ودرېږي، ځکه نشي کولی چې د مالداران ته چې په وخت باندې دې لارې پیسې وکړي. دغه فابریکې مسؤلین بازار کې د بې کیفیته لبنیاتو پیر او پلور بله هغه ستره ننګونه بولي چې د دوی د تولیداتو په بازار منفي اغیزه کړې ده. منان سره زه دوی ته ډاډ ورکوم چې د ختیځ لبنیات تازه، صحي او پاستوریزه دي او د دوی د صحت لپاره ګټور دي، ځکه په بازار کې نن سبا زیاتره بهرني تولیدات دي، همدارنګه پوډري او د وچو شیدو څخه تولید شوي مواد دي چې هغوی هم د صحت لپاره هم د دوی لپاره مضره دي او حفظ الصحه هم صحیح نه دی مراعات شوی دی، کیفیت هم صحیح نه دي. په ختیځ لبنیاتو فابریکه کې په کار بوخت کارګر خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې دغه فابریکې هر اړخیزه ملاتړ دې وکړي. او دلته د دې شیدو نه بس دغه بعضې جنسونه موږ آماده کوو بازار دپاره، لکه کوچ شو، پیروی، پنیر، ماسته، شیدې، چکه وغیره. دغسې تقریبا ما 6 کاله کېږي چې دلته کار کوم. ډېر خوشحاله یم چې دغه ځای کې زما د کار زمینه برابره ده او زه کار کوم تر څو حلالې پیسې دلته وګټم. د ختیځ لبنیات فابریکې مسؤلین وایي خپلې ستونزې د ولایتي مسؤلینو ورخوا د کرنې او مالدارۍ وزارت ته هم د حل په موخه رسولي دي. دغه فابریکې چې پخوا یې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو ترڅنګ د لغمان ولایت د ځینو مالدارانو هم شیدې پیرلې، اوس یې ساحه محدوده شوې او تولیدات یې هم کابل، لغمان او کونړ ته نه لیږدول کېږي، بلکې یوازې په جلال آباد ښار تکیه ده. باورونه دا دي که حکومت د دغې او دې ته ورته نورو فابریکو د مارکیټ ستونزه خبره او ورسره هم مهاله یو شمېر قراردادونه وکړي، له مخې به یې نه یوازې دا فابریکه فعال او پرمختګ وکړي، بلکې ترڅنګ به یې یو زیاته اندازه ګټه کلیوالو مالدارانو ته هم ورسیږي. سباوون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.